سلامونه دوستانو. یو ډیر مشهور او یو ډیر غټ عالم مفتي منیر شاکر چې ډیر مشهور هم دی او د پښتو ژبې یو ډیر غټ عالم دین هم دی، یو ډیر غټ مفتي دی چې ډیر خلک مینوال هم لري او ډیر سپینې خبرې هم کوي. په هغه باندې نن په پېښور په اورمړو جومات کې دماکه سوې ده چې ورسره 3 ملګري نور دي او دی سخت ټپي شوي دي. دا ټیم په هسپتال کې زیر علاج هسپتال ته منتقل سوي دي. د تازه معلوماتو له مخې چې مفتي منیر شاکر له خطرې نه بهر دی او ورسره 3 ملګري چې دي هغه هم زخمیان دي. مفتي منیر شاکر یو ډیر د پښتو ژبې یو ډیر مشهور عالم دین دی چې په زرهاوو نه په لکاو خلک د ده مینوال دي. نو دی چې دی نن په دا دماکه کې زخمي سوی دی او ډیر خلک د مفتي شاکر په اړه باندې تشویش ظاهروي او هغه ته د ښه صحت د روغ صحت دعاګانې کوي. دغه یوه ویډیو داسې 2 شپې له مخې کړې ده، تاسو دغه واورئ. او آخر کې ګوره زه د دې حالاتو متعلق یو څو خبرې کوم. مرګ هیڅ پته نه لګي، د ټارګټ هیڅ پته نه لګي. موږ ته په واټسپ باندې دمکې میلاو دي، موږ هغه دمکې سکرین کړي دي او د هغې مو سکین کړي مو دي او د هغې مو کاپي سره د درخواست د ورمړو تاڼې ته لیږلې ده، هغه مخکې لیږلې ده. سی ټي ډي تاڼې ته مو لیږلې ده، کیدای شي هغوی مخکې لیږلي وي یا کیدای شي نه یې لیږلي، ځکه چې زموږ څه حیثیت دی؟ حیثیت نشته. حیثیت خو هله دی چې زه خپل درخواست سره 2 لکه روپۍ ورکړم، بیا به زما درخواست به بیا په هوا سي او ما ته همداسې هم دمکې میلاو دي او ما ته سرکار هم راکړي دي دمکیانې چې ګوره تا ته خطره ده. ما ته لیګل لیټر راوړی دی چې تا پسې خلک لګیا دي او سخته سنګینه خطره دی ده، که 10 ټوپک وي 20 ګرځوه او که 20 وي 40 ګرځوه. یو طرف ته ما ته سرکار د دمکو اطلاع راکوي، یو طرف ته ما ته دشمن دمکې راکوي، بل طرف ته ما ته سازشونه بې نقاب کیږي، خلک یې بې نقاب کوي. دا سازش روان دی، دا سازش روان دی. بل طرف نو دوستانو، تاسو د مفتي منیر شاکر دغه ویډیو وکتله. د نورو تازه معلوماتو تازه اپډیټ لپاره له موږ سره اوسئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله حافظ.